حضرت انس رضی الله تعالی عنہ نے روایت ته چې اوسړي د پیغمبر علی السلام خدمت کې حاضر شو عرض کړي چې زما د دې صورت سره ډیر محبت ته سورۃ اخلاص سره مې محبت ته وی پیغمبر علی السلام فرمایل چې د سورۃ اخلاص دا محبت به تا په جنت کې داخل کی پیغمبر علی السلام یو ځل صحابه کرام ته ویل چې راجم شتا سو تدری مې س قرآن او روما کم خلق چې راجم کې دي شنو هغه راجم شو پیغمبر علی السلام تشریف راوړو او د سورۃ اخلاص قرائت وکړه او وی فرمایل چې دا سورۃ درې مه س قرآن برابر دی بل حدیث مبارک کې راځي پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې کم بندا د سحر او د ماخام قل هو الله احد قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس وی دا د لپاره کافی دی بل روایت کې دی چې د هر بلا نه د بچ کېدو د لپاره کافی دی عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ فرمای چې پیغمبر علیہ السلام فرمای چې تاسو ته داسې درې سورتونه خیم چې تورات انجیل زبور او قران کې نازل شوی دي او بیا او فرمایل چې د شپې تر هغه پورې مو د کېږي چې دا درې سورتونه یعنی قل هو الله احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس ویلی نوی عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ وی دا هغه وخت نواله تر اوسه پورې ما چرېم د دې سورتونو تلاوت بیا پرې خنه دی زه هر وخت د دې تلاوت کوم نو سورۃ اخلاص کې ډیر زیات برکتونه الله پاک اچولې دي درې ځله سورۃ اخلاص چې څوک نه د غړې پټیم باندې 10 سکند په لګي نو په دې 10 سکند کې د مکمل قران شریف د تلاوت برابر ثواب تا ترشيږي کشپک زله دی وینو دا دوه قران او ثواب بدیو شي پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې کم بنده لسکرت قل هو الله احد اولستل په جنت کې به ولا الله یو کور جوړ کی بل حدیث کې پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې کم بنده د سحر د مانځنه رستو 12 ځله قل هو الله احد اولستو ثواب دا سدي لکه چې سلور ځله قران شریف اولستو او په دغه روز باندې د زمکه په مخ اوسیدونکو کې د ټولو نه افضل بنده بدیوي او په شرط د دې چې د ګناه د کارونو نه ځان بچ کړي بل حدیث مبارک کې راغلی دی پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې کم بنده 50 کرته قل هو الله احد اولستو د 50 تو کالو گناهونه به الله معاف کی 50 تو کالو واړه گناهونه به الله معاف کی او غټ گناهونه توبه غوي غټ گناهونه په توبه او استغفار معاف کیږي واړه گناهونه د 50 تو کالو په 50 ځله قل هو معاف بل حدیث مبارک کې پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې کم بندا په مانځ کې یا د مانځ نه بهر سلسله قل هو الله احد اولستل نو د دوزخ نه د بری کېدل لیکل به وته ملوشي لیکل سند وته ملاويږي چې دې به د دوزخ نه بری وي پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې کم بندا 200 کرته قل هو الله احد اولستل د 200 کالو گناهونه به وته الله معاف کی صغائر او د غټو گناهونو د پاره توبه وباسي یو روایت کې راځي چې اوزل په جبرائیل علیہ السلام د پیغمبر علیہ السلام خدمت کې حاضر شو عرض کړي پیغمبر علیہ السلام ته وی چې معاویه ابن معاویه المزنی وفات شوی دی داغه جنازه کې شاملې دل غواړي پیغمبر علیہ السلام ویل او نو جبرائیل علیہ السلام خپل وزر اوه نو د جنازې او د پیغمبر علیہ السلام ترمنځ چې څومره رکاوټونه
ونه غنی آبادی ادم اخنه اخوا شو هیڅ پرده ترمنځ نه و جنازه مخامخ کارا شولا تر دې چې پیغمبر علی السلام ولیدلا او د جنازې مونږه په وکړو نو د فرشتو دو صفونه هم پر جنازه کې او د جنازې مونږه وکړو او په یو صف کې اویا زره فرشته شامل وي پیغمبر علی السلام تاسو کده جبرائیل نه ودا اویا زره فرشته دو صفونه د په دې جنازه کې د کم عمل په وجه راغلي دي وی جبرائیل علیہ السلام فرمایل چې د قل هو الله احد سره محبت کو د دې صورت لستل به کول پناسته په ولاړې په ملاسته پتلو پراتلو